د بلخ ولایت په کلدار ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې دوی د روان لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلي دي. د دوی په وینا چې اوس مهال هم په دې ولسوالۍ کې د همکارو دفترونو له لورې د دغو توکو ویش دوام لري. توزیع امروز هم جریان داره برای تقریبا 400 مستفیدین داره که برای از اونها کود توزیع میشه و دیگر تخم توزیع میشه. قبل از این هم تو مواد توزیع شدگی است از مختلف دفاتر. غټ فعالیت زموږ په کلدار ولسوالۍ کې په دغه شپږ میاشتو کې دا دی چې موږ تقریبا 2000 کورونه سروې کړي دي د تخمي غنمو دپاره چې هغه تخمي غنم تصدیق دهي د زراعت خوا څخه تصدیق شوي غنم دي او ورسره په کې ورسره موږ 2000 بوجې کوټ داسانې تور او سپین خلکو ته د تخمي غنمو دپاره دا اوس سروې شوي دي. انشاءالله نن هم توزیع شروع ده زموږ په ولسوالۍ کې. ورته مهال د کلدار ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو مدیر د دې ولسوالۍ له بزګرانو څخه د ملاتړ لپاره د شاوخوا 80 څارویو له ویش څخه هم خبر ورکړ. نوموړي همداره زیاته کړه چې دوی د یادې ولسوالۍ بزګرانو او مالدارانو سره د لا زیاتو مرستو لپاره له ملي او نړیوالو بنسټونو سره کار کوي. موږ دغه مالدارۍ په بخش کې یو میاشت مخکې د دې ولسوالۍ په مختلفو کلو کې او یو 80 دانې داسانې 100 بزو پورې موږ زراعتي بزې داسانې خلکو ته توزیع کړي دي. انشاءالله نور هم داسانې مؤسسات موږ سره ډېر همکاري کوي او ډېر ښه موسسې را روان دي. انشاءالله بس سروې کوي. انشاءالله موږ کارونه بیخي خوندور انشاءالله دې ولسوالۍ کې روان دي. کلدار د مزار شریف له مرکز څخه شاوخوا 125 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده او نږدې 50,000 وګړي پکې اوسېږي چې ډیری اوسیدونکي ترکمن هیوادوال دي.